که د دې شاټ نه خنزیر اخوا لاړو نو بیا ورسره یو بله ګوته هم کوي او هغسې نو هغه هم زه ته اوس ښیګاله به چې دی په ښه څوکیداري کوي که وی نه که نو دا پټی خو والی شوی دی اصل کې مونږ ته اوس ته هم ښودله خو دغه پټي نه به چې دی خلاص کي السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جي دا د سحر وخت او دا مونږ په ثوابۍ کې موجود یو اوس راپاسېدو او دلته کې زه تاسو ته د دې ځای صورتحال ښودل غواړم ډېر زیات ښکلی ځای دی او بل دلته کې څه فصلونه دي نو د هغې متعلق زه تاسو سره یو څو خبرې شیر کول غواړم د ټولو خو ما سره دا انډیوالان ناست دي شاهزیب خان چې زما په نورو ویډیوګانو کې به هم تاسو کتلي او دا حسنین باچا دا وګورئ دا ډېره ده دننه پکې کټونه دي دا ښه ډېره ده او ګیر چاپېره فصلونه دي خو چونکې زه تاسو ته د جوارو دا فصل ښودل غواړم او په دې کې ثوابۍ کې څه چل کوي نو هغه هم زه تاسو ته مخې ته راوستل غواړم چونکې زموږ په علاقو کې چې کوم جوارونه کرلي یا خو بس وراني ماني او دې دپاره دې نه بچي که نه مطلب دلته چې دی دا غرونه دي ګیر چاپېره خنزیران منزیران چې دلته کې جوارو کې ورانۍ کوي نو د هغې دپاره دلته د دې زمیندارو یو فارموله چې دی اپنو کړې ده او هغه چې دی د خنزیرانو د بچ کېدو دپاره د هغې د سیفټي دپاره چونکې هغه چې راشي نو جوار ډېر زیات په ګڼ تعداد کې خرابوي نو دا جوارو ته زه اوس ور روان یم او دلته زه تاسو ته ښیم چې ثوابۍ کې هر جوارو والا چې دی یو داسې پراسس کړي یو داسې طریقې کار کړي چې د خنزیرانو نه د بچ کېدو دپاره خنزیران چې دی راوږي خوري چې د هغې نه بچ شي نو د هغې دپاره زه تاسو ته دا وښیم جي دا سیم دی دی پټي نه ګیر چاپېره بوتلی دی او دې کې چې دی شاټ لګولي د شپې سوچ ورکوي دلته چې دی ګیر چاپېره اعلانونه د شپې کېږي چې په پټي کې شاټ لګېدلی دی پلانکي په پټي کې شاټ لګېدلی پلانکي په پټي کې شاټ لګېدلی د هغې نه پس چې دی خلک سیفټي مطلب خیال هم کوي د شپې چې دی ډېر زیات ګرځي هم نه په پټو کې چونکې دلته کې داسې حادثې هم شوي دي چې بعضې نیم ټایم څه سړي هم نیولي دي نو هغه چې دی بس بیا مړه شوي دي نو ځکه دا ډېر زیات مضبوط شاټي او ډېر خطرناک هم وي نو د شپې به دلته ګرځي نه او دا ګیر چاپېره که تاسو وګورئ جي غرونه دي مونږ نه او منځ کې پکې صرف دا یو کور دی دلته کې مونږ پراته یو دغه کور دی دی خوا ډېره ده او بس چای روټۍ خوراکي او دلته چې دی وږي پخوي د غرمې نو ډېر زیات مزه هم کوي او ډېر زیات خوند هم کوي او دلته چې دی مطلب پخوا به چې کوم ژوندونو په علاقو کې په کلو کې نو هغه رنګې ژوند چې دی نن سبا دلته کې دی ډېر زیات مزه هم کوي ډېر زیات خوند هم کوي ساده ژوند دي او بس د جوار روټۍ ساګ شوملې کوچ ماسته دغه کوي چونکې دلته را کچالان ساګ ماګم اکثر له مونږ وکړو که نه زموږ کلي کې خو چې مطلب ګوتې ورله یوسې وایي بیا به کچالان نه کوي او دا به نه کوي دلته کې دا نشته دی چې څه ته دې ړو شو هېڅوک هم څه نه وایي بغیر تپوسه بس ساګ روشو کو باټینګړ بینډۍ وږي پرون غرمه ما ویډیو جوړه کړې د ټیم چې دی من وږي دی په انګار باندې پخوي او هغه خوري ویډیو کې همدې دپاره تاسو له رالی ومه چې په هر پټي کې داسې شاټ لګېدلی دی چې دا وګورئ ګیر چاپېره او د شپې چې دی د دې سوچ ورکوي د ورځې بیا سوچ وباسي چونکې د ورځې پټو ته خلک راځي ګیاګانې کوي نور څه کارونه مارونه یې د هغې وجې نو د شپې چې دی دا غر دی مخامخ دې ته ویلی شي کړمار غر کوم چې یو ډېر زیات پخوانی او تاریخي غر دی او دې سره ډېرې داسې تړلې خبرې دي چې انشاءالله په را روانو ویډیو کې به کوشش کوم چې تاسو ته وکړم نو دې نه چې دی دا خنزیران منزیران راځي دې پټو کې چې دی وراني کوي هر پټي کې چې دی دا شاټ لګېدلي او داسې قسمه سیسټم یې کړي د کمې په وجې سره چې دی خنزیران نه راځي او که راځي نو شاټ اکثر له نیولي بیا په چینچیانې دلته لوډرې په هغې کې چې دی بیا خنزیران یې ایښي او هلته ډن ته یې لړه کوي نو ډېر زیات مري د دې شاټ د وجې او د دې د وجې چې دی دا وږي بچ وي دې وږو ته چې دی مطلب سیفټي میلو شوي هر سړي چې دی دا کار کړي اعلانونه هم کوي بل څه کوي د خنزیرانو دپاره شاټ یې هم لګولي چونکې که د دې شاټ نه خنزیر اخوا لاړو نو بیا ورسره یو بله ګوته هم کوي او هغسې نو هغه هم زه تاسو ته اوس ښیم بل چې ما تاسو ته کوم یو شیز یادولو هغه هم دا وخت دی ځوان راوړو بل ورسره کومه لبه کوي لبه چل ته وایي طریقې کار ته دلته لبه دې ته استعمالېږي چونکې ما یو څو ورځې تېرې کړي ناټک یې زموږ په خوله هم کله ناکله راشي اوړه کوه لږه ښه دا چې کله داسې وغږوي دې سره چې دې خنزیران او تر شي او چې په منډه شي نو دې خوا ته چې راشي نو دې سیم سره اکثر له هم جنګي نو شاټ یې ونیسي دا سیم یې څنګه راوګورئ دی ووالو دلته کې چې دې څه غوبل موبل پارندې دي که څه هغه یې جوړ کړلو دا سیم یې داسې راوستی دی جي دې ګنون هم داسې ګیر چاپېره تو کړی دی او دا څه طریقې کار نو راشي دا تاسو ته ښیمه
چې دی کوم ځای نه راوستی دا وګورئ دا یې ډکې لګولی دی جي داسې دا تار تللی دی هلته کې چې دی د شپې سوچونه ورکوي داسې هر یو پټي کې چې دی دا پراسس شوی دی یوسف باچا ما سره روان دی چونکې بیګا یو پټی د ده والی شوی دی یوسف باچا ما ته لږ وګوره بیګا یو پټي کې نقصان شوی دی څه والی دی ګیدړان او خنزیران چې دلته کې راځي دا جوار مونږ تاسو ته ښایو د شاټ او د دې ټولو حربو نه علاوه بیا هم دلته کې نقصان شوی دی لکه دا وږي دا وګورئ دا دي پراتم دي هغه دي پراته دي وګورئ دا ټول پټی داسې والی شوی دی زه تاسو ته ښودل غواړم داسې ورځمه لږ دا وګورئ جي دا ځای په ځای وغورځېدلي دي دښکه دي دا وګورئ جي دا بیخي د بیخه چې دی روباسي مات کړي دي دا وګورئ او صرف دا نه دا وګورئ ګیر شاپېره ټول پټی داسې والی شوی دی بېګا د شپې دا وګورئ د شاټ د پاسه چې دی دا میلوګان دا ګیدړان او خنزیران چې دی راغلي دي او دا یې وهلي دي او دلته کې تاسو ته الریډي ما ویلي چې شاټ یې لګولي د شاټ نه علاوه چې دی لوډ سپیکرو کې مختلف قسمه اوازونه چې دی ریکارډ کړي بوتل کې کاڼي اچولي چې تاسو ته ما هم په ویډیو کې وښودله او نور داسې مختلف قسمه حربې چې زمینداران دا فارمولې اپناوي د دې دپاره چې زموږ فصل ته نقصان ونه رسي زموږ فصل دې محفوظ شي زموږ فصل ته چې دی مطلب هېڅ قسمه نقصان نه میلوګان نه خنزیران او نه نور داسې ځناور چې دی ور ورسوي بالکل دا چې شاټ لګېدلی دا دی ښه سیم دا دی او دا اوس مونږ ورولو دا جوار چې دلته کې تاوان بیا هغې نه علاوه هم چې دی کړی دی دا خو یې وږي م خوړلي دي دا وګورئ ښه دا توکې یې څنګه خوړلي یې دا وګورئ یې وږي ټول ترې خوړلي دي صفا راځه راځه بس راځه دې خوا روځه بس دی راځه 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 ټول لاندې دي جوار او دا ښکل ته ما تللی نه شو اوس نور مخکې چونکې خارښ هم وي په دې جوارو کې نو دا وګورئ دا جوار یې بېګا د شپې والي دي باوجود د دې چې دې کې شاټ هم دی دې ته اوازونه مختلف قسمه لوډ سپیکر په هغه سر لګېدلی دی هم کېږي دې ته بوتل هم ټنګېږي او بیا هم داسې کېږي خو دا کله اواز او بوتل چې وټنګېږي نو په دی باندې اوتر شي اوتر نو چې تیزه منډه کي ناګهاني چې دی د شاټ سره وجنګي نو دا شاټ یې ونیسي نو په هغه وجه چې دی بیا دا مړه شي دا وګورئ جي نو دا دلته کې د ثوابۍ زمیندارۍ سره تړلې څه خبرې وي څه داسې حربې وي چې دا زمینداران یې اپناوئ او داسې څه خبرې وي چې هغه ما ضروري ګڼل چې تاسو سره یې هم شیر کړم او تاسو یې هم وګورئ ځکه چې د هرې علاقې چې دی مطلب زمیندارۍ حوالې سره هم طریقې کار چې دی بدلي او داسې نور د ژوند تیرولو طریقې کار چې دی هلته کې بدلي نو انشاءالله دلته به چې دی مزید ویډیوګانې زه هم جوړوم ښایسته ښایسته ځایونه هم دلته کې موجود دي تاریخي ځایونه هم موجود دي نو یو مسله دلته کې چې ډېره زیاته د هغه د نیټ ته نو چونکې ویډیوګانې زه ښه ډېرې جوړوم خو چې کله زه کور ته لاړ شم نو اپلوډ کوم بیا هلته ولې چې دلته د نیټ مسلې دا غرونه دي دلته کې سیګنل نه وي دلته کې د انټرنیټ مسایل چې دی ډېر زیات وي دا وګورئ دا چې خنزیرانو او میلوګانو او دغه څه وایي ورته ګیدړانو چې کمې ټانټې او کم دغه والي په سار چې دی بیا زمیندار لګي شي هغه ټانټې راټولوي څنګه یې مات کړي دي او دا صرف دا نه دغه مخامخ پټی چې دی ټول والی شوی دی نو اوس په دې کې هم ګرځي ټانټې به ترې راټولوي او انشاءالله بېګا له دې څه اراده ده یوسفه څه به کوې ویښ به ویښ به ځکه چې د یو پټي خوند واړي که نه هغه نو بیا راځي ښه نو بېګا له به لکه به ویښ ورته بېګا له زموږ شپه هم چې دی په توت کې د هغه څنګه دی ټوله شپه بوتل ټانګوي بوتل ټانګوي او ټوپک موپک پر سري که نه ښه بېګا له به چې دی په ښه څوکیداري کوي که وی نه که نو دا پټی خو والی شوی دی اصل کې مونږ تاسو ته هم ښودله خو دغه پټي نه به چې دی خلاص کي نو فصلونه بیا ټول تباه شي جوار چې دی دا وګورئ دا را ریډي شوي دي خو دا وګورئ دا ټول ټانګري دا ټول پټی داسې والی شوی دی دا غورځېدلي دي منځ منځ کې ما تاسو ته هم ښودله تاسو ته به اندازه هم کېږي دا یې ځمه تاسو ته په دې لاره م ښکاره شي خیر دی دا ګورئ ټول دی داسې ورپسې ځه نو داسې غورځېدلي دي مز کې چې دی مضبوطې ټاکۍ وایلي دي او غورځولي دي او زه تاسو اوس که تاسو نه منئ چې مز کې نه دي شوي ګورئ دا دی ورولو ښه مز کې داسې مضبوطې ټاکۍ وایلي دي که نه چې زه درته سویم دا وګورئ جي دا ګیر چاپېره تاسو وګورئ خو چونکې دلته په دې جوارو کې خارښ هم وي او بله خبره دا ده که نه
چې اوبه هم وي پکې نو ټول سړی ګنده کي او خارق هم ولګي بیا سړی چې ډېر زیات پازابي دا مې هم تاسو ته وښودل نو دا څه خبرې وې چې ما تاسو سره شیر کړي امید لرم چې دا ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو شیر کوئ لایک کوئ او پیج در سره مست فالو کوئ ښایسته ښایسته کمنټ چې دی هم وکوئ یوسف باچا نور چاته څه ویل غواړي کم خلک چې دي ګوري وعلیکم السلام یوسف باچا چې دی سلام قبول کوي او دې نه پس چې زه د خپلې ویډیو اینډ کوم دلته کې انشاءالله یو ځل به بیا په نوي ویډیو کې ملاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ وکړه سلام د لوی الله په امان